اندېښنه مه کوه، مراد به در سره مرسته وکړي. ته ژغورل کېږې. ته؟ زه وکیل مراد امیر یم. خوشحاله شوم. ته راشه دلته کېنه، زه یې تیاروم. سهره زما زامن ځان پسې کړله او لاړه. هیڅ نه پوهېږم چې ولې ما سره داسې کېږي. ته بې ځایه شک کوې ترورې. سلیم او مراد یوازې غواړي هغې سره مرسته وکړي. د څه شي مرسته نیسان؟ نور نه بس دی. یوې غواړي چې د هغې د قاتل میړه وکالت وکړي او بلې هم خپل ټول کارونه پرېښي هغې پسې ګرځي. نه نه، داسې نه کېږي. سهره باید زر تر زره له دې ځایه لاړه شي. الیف، لورې څه خبره ده؟ نیسان زر دلته راشه. انشاءالله چې خیرت به وي. سمه ده لورې، ارامه اوسه. الیف، فکر کوم حمله پرې راغلی. الیف، څه شوي؟ موږ هم پوه نه شو چې څه وشول. د سهرا په اړه مو خبرې کولې. د جابر د تاوتریخوالي په اړه مو چې وویل نو یو ناڅاپه یې ژړا پیل کړه. لاس دې لرې کړه، وړاندې مه راځه. سمه ده، هېڅ خبره نه ده، ارامه اوسه. ګوره، هېڅ خبره نه ده، ارامه اوسه. باور وکړه موږ څه نه دي ویلي. اصلي د جبر په اړه خبرې کولې چې سهرا سره یې څومره زیاتی کړی. همدا یې وویل چې میړه یې هغه ډېره وهله. سمه ده، مه ډارېږه، هیله کوم. وڅکه مه ډارېږه. وڅکه لورې، وڅکه. اوس ښه شوې الیف؟ کوم څه مې را په یاد شول ورېندارې. یو سړی و، زه یې ډېره ووهلم. په یاد مې نه دي چې هغه څوک و، خو ډېره ژوبله کړم ورېندارې. راځه، هله راځه، مخ او لاس دې ومینځه. هله راځه. نیسان څه خبره ده؟ د نجلۍ لیونۍ ده؟ مورې، میړه یې پیاد نه دی، خو د هغه ټول کارونه یې پیاد شوي. میړه یې الیف وهله؟ ولې دې داسې وکړل؟ ولې تسلیم شوې؟ زه پوهېدم چې ته بې ګناه یې. ما درنه ساتنه کوله، پولیسو ته مې نه تسلیمولې. ګوره زما زمریه، اندېښنه مه کوه. د دې لپاره مې ځان تسلیم کړه چې ټول پوه شي زه بې ګناه یم. دلته څه خبره ده؟ تاسې څوک یې؟ د باندې لاړ شئ. زه یې زوی یم، هېڅ چېرته هم نه ځم. زه وکیل مراد امیر یم. یوازې تاسې ورسره کتلی شئ، نور باید د باندې لاړ شي. نه ځم، څه کولی شي؟ علي، هله راځه چې د باندې ووځو. ته د باندې ووځه. ګوره علي، داسې زما کار نور هم ستونزمن کوي. اندېښنه مه کوه، زه د له پلار سره یم. هله هله زوی. زما کورنۍ سره څه کار لري وکیله؟ سلیم زما ورور دی، صحرا والی هم زما د مور ګاونډیان دي. یعنې څنګه؟ ما ته وګوره، ته خو به له ما سره کومه لوبه نه کوې که نه؟ وګوره،
هیڅوک باید پوه نشي چې ته مې له پخوا پېژندلې بیا هغوی ته ځواب نشم ورکولی وګوره ما او ته لږ څه مخکې د علي له لارې یو بل وپېژندل جابره سمه ده اندېښنه مه کوه تا له دې ځایه ژغورم او تر ټولو مهمه خبره هم دا ده اوس خوشحاله شوې آرامه شوې پلار مې ستا له امله دلته راغی د داسې یو جرم له امله چې هېڅ نه دی کړی اوس بې ځایه مه ژاړه دا ټول کارونه ستا له امله وشول که پلار مې ستا له امله بندي شي بیا تا هېڅکله نه بخښم مورې علي نور نو بس کا لږ ارامه اوسه ته نه وینې چې مور دې څومره خفه ده تا ته یې څه دا زما مور ده هغه کس هم زما پلار دی تاسو ته یې زموږ په کارونه څه علي علي وګوره زه پوهېږم چې ته غواړې یوه کورنۍ ولرې خو داسې په شور سره دا کار نه حلیږي لومړی باید د پلار دعوا ته دې په تمه شو وروسته به بیا خبرې وکړو دا دعوا زما لپاره وخته خلاصه شوې زما پلار بې ګناه دی پوهېږم تاسې ټول د هغه په ضد یئ خو زه باور لرم چې هغه بې ګناه دی سهرا څه شوې نور هیڅ هم نشم زغملی حاجرې نور زغم نه لرم یعنې ویلی شوم چې هغه ښکاري ما نه دی وژلی زما د کاکا زوی حسن هغه ووژه ما هم ورته وویل له دې ځای لاړ شه یو څه موده ځان پټ که بیا مې هغه نه دی لیدلی خو صحرا وسله ستا په لاس کې لیدلې وه ما څوک نه دی وژلي وکیله هغه وسله ما د خپل ځان ساتنې لپاره ځان سره ګرځوله د زندان له موټر نه ولې وتښتېدلې وروسته دې ځان ته یوه نوې تذکره جوړه کړه دا هر څه زما کار نور هم ستونزمن کوي ځکه پوښتنه کوم د دې لپاره چې ځان ثابت کړم د حسین پیدا کولو لپاره مې یوې نوې تذکرې ته اړتیا درلوده او زه مجبور یم چې په خپلې ښځې او زوی باندې مې هم پام وکړم هر څومره زر چې کېږي دا حسین نومی کس باید پیدا کړو نه پوهېږم چې هغه چیرته دی خو که هغه پیدا کړي بسنه کوي ورته ووایي چې جابر زندان کې دی بیا به هغه پخپله تسلیم شي هغه سړی تښتېدلی او ځان ژغورلی ولې به بیا ځان تسلیموي زمونږ په کتاب کې همداسې لیکل شوي ځکه ځان تسلیموي هیله لرم همداسې وشي هیله مه لره وکیله همداسې باید وشي د علي لپاره ډېره اندېښمنه یم که جابر بندي شي د هغه حالت به خراب شي صبر وکړه زه هغه د باندې بیا یم لږ به ښه شي ولې دې ماته څه ونه ویل صحرا مېرمنې موږ یو ځای ډېرې ستونزې حل کړې دا به مو هم حل کړې وه که ماته مو ویلي وای ما به در سره مرسته کړې وه فکر کوم خو د دې پوښتنې ځواب نشم پیدا کولی نو هیله کوم ته یې راته ځواب راکړه
ولې مو راته ونه ویل؟ ولې مو اجازه رانه کړه چې مرسته وکړم؟ ځکه چې وډاره شوم چې علي له لاسه ورنکړم، نو هېڅ چاته مې څه ونه شو ویلی. ښوونکیه زه ډېره زیاته بخښنه غواړم. باور وکړئ هر څه په ناڅاپي ډول وشول، ځکه ما هم تېروتنه وکړه. موږ هم باید لاړ شو. الګ باید باندې وګورځو. څنګه د خوښه دی لیف؟ سمه ده ورېندارې، بخښنه غواړم. لږ څه مخکې مې تاسې هم وډار کړئ، خو کله کله په اصل کې موږ باید بخښنه وغواړو. د سهرا او جابر په کیسه کې شوو، خو ته مو هیره کړې لورې. هله راځه. هر کله راشئ لورې، په مخه مخه. مننه کوم، شکران لورې. په خیر لاړ شئ. یو څه ووایم، که سهرا له لومړي سر نه دروغ ویلي وي بیا یعنې څنګه؟ کیدای شي داسې هیڅ هم نه وي شي لکه هغې چې وویل. دا چې میړه یې تر دې ځای ورپسې راغلی، کیدای شي رښتیا وایي. سهرا به کومه تېروتنه کړې وي او بیا بل خپل زوی سره تښتېدلی وي. داسې نشي کېدلی. نه نشي کېدلی مورې. او ولې لورې؟ تر اوسه چا له هغه سړي نه پوښتنه کړې چې څه ستونزه لري؟ تل مو د سهرا خبرې اورېدلي، لومړی سلیم ته، او بیا یې موږ ته دوکه راکړه. داسې مه وایه میرال. سهرا ډېر تاوتریخوالی لیدلی. شپه ورځ به هغې خوارکۍ ژړل، موږ په خپلو سترګو ولیدله. هیله کوم نور نو دا خبرې پرېږده. دومره وخت یې زموږ په مخ کې خپل هغه قاتل میړه څنګه پټ کړی و. نور د هغې په اوښکو باور نه لرم. سلام ملګرو. سلام. سلام. رجایي خو به دلته نه وي راغلی ورونو. هغه نور له موږ سره نه ګرځي، له پخوانیو ملګرو سره به وي. هغوی چیرته پیدا کولی شم؟ دې خواته لاړ شه. 200 متره وروسته د سیند غاړه کې هغوی اوسېږي، هلته به وي. مننه. حالا رجایی سمه ده علي، زما خبرې هېرې نه کې. باید ارامه واوسې تر څو له مور سره دې مرسته وکړې. کوم څه چې پرې راغلي اسانه نه دي. د دې لپاره چې جابر وبخي وخت اړتیا لري. خو ته به وګورې غوسه یې چې ختمه شوه، بیا به ستا پلار هم وبخي او بیرته به یوه کورنۍ شئ. هله سهرا مېرمن باید ستا خبرې هم واورو. مهرباني ما سره راشه. راځه. حالا نه وروره، لکه لومړی ځل دی چې وي هله وسکنو، کنه نه په زوری در باندې سکم. زورکشه دا اوس زموږ په درد نه خوري. تاسې ډاډه یې چې دا زموږ رجایي دی، کوم بل څه خو به نه وي. نور نو زه هغه رجایي نه یم.
اوس رښتینی رجایي را پیدا شوی. دوه ورځې کېږي د ملایانو په شان خبرې کوي. توبه توبه، جومات ته تګ ورباندې جادو کړی. کوم کار چې موږ لټوو تاسې په خپل کور کې پټ کړی وو. ته پوهېږې چې د دې کار سزا څه ده؟ ما هغه نه و پټ کړی. ولې مو موږ ته خبر را نه کړ؟ یوه اونۍ مخکې مو مرسته غوښتې وه، یوه اونۍ وروسته مو همغه کس په خپل کور کې پټ کړی وو. وګوره سهرا مېرمنې، د یو قاتل سره مرسته کول ستاسې ژوند هم خرابولی شي. په دې خو پوهېږې همداسې نه ده؟ وګورئ، تاسې په هېڅ هم نه پوهېږئ، تاسې هېڅ کار هم نشئ کولی. موږ ته مو وویل چې جابر له پولې نه اوښتی او د هغه لټول مو بند کړل، خو جابر زموږ په څنګ کې آزاد ګرځېده او هر چېرته چې غوښتلې هلته به ته. زه خپل کار له تاسو نه زده کړم. ښاغلی سلیمه، له خپل حد نه مه تېرېږه. دلته څه خبره ده؟ له ما سره راشه. وروره دا ته څه کوې ها؟ فکر کوې دا ځای هم د ښوونځي په شان دی؟ پوهېږې چې په دې کار سره به زما کار نور هم سخته کړي. وروسته له دې هغو کارونو کې ځان مخکېلوه چې تا پورې اړه نه لري. د جابر وکیل زه یم، ته نه یې. بخښنه غواړم. نه پوهېږم چې ښوونځی مې پیل کړی و او که نه. له ملګرو سره مې جومات ته تللم. د لویانو شاته به په لمانځه درېدو، لوبې به مو کولې او هڅه مو کوله چې امام غلط کو. خو هر ځل به یو کس خندل او زموږ لمونځ به یې خراباوه. یوه ورځ مو غوښتل همداسې یو کار وکړو. یو سپین ږیري سړي خپله لکړه واخیسته او موږ پسې راغی. نور ملګري مې وتښتېدل، خو زما په ښه بانده شو ولوېدم. هغه سړی ډېر په غوسه و او په لکړه یې په سر سر ووهله. نو پوهېږم ولې دومره په غوسه و. یو څو کسانو ډېر په سختۍ د هغه له لاسه وژغورلم. له هغه ورځې وروسته بیا لومړی ځل له تا سره لاړم. د هر چا کار د هغه نیت پورې اړه لري. کاکا به هڅه کوله چې د جومات آداب وساتي او د لمونځ کولو طریقه به یې تاسو ته ښودله. هغه نه پوهېده چې د هغه د دې کار پایله به داسې وشي. خو اوس هر څه تېر شول. هغه تېره زمانه وه. راتلونکی زموږ په لاس کې دی. موږ باید خپل راتلونکی جوړ کړو. هغه دروازه هر چاته په یو ډول سره خلاصېږي رجایي. اوس یو نوی ژوند تا ته په تمه دی. موږ د جنجال ما جوړو جابره. موږ دواړه پوهېږو چې هغه کس تا وژلی. مخکې هم د همدې لپاره بندي شوې. که په رښتیا ملامت وای بیا به ولې تښتېدله؟ او که په رښتیا ګناهګار وای بیا به ولې په خپله پښو دلته راتلله مامر صاحب؟ ستا کار خو همدا دی چې رښتیا پیدا کړې. ښه نو ته کوم ثبوت لرې؟ ته اوس ماته زما کار زده کوې؟ موږ دواړه پوهېږو چې ته یو قاتل یې. دومره ډاډه مه اوسېږه. ډېر ژر به له دې ځایه ووځم، بیا به وګورې امر صاحب. ستا د ښځې خبرې مې ثبت کړي. هغه وایي چې هغه کس تا وژلی. که زما معقل باندې لږ نور هم فشار راولي بیا مجبورېږم چې بله دعوا خلاصه کړم چې زما معقل باندې د سهاراتو په وخت کې فشار راوستل شوی. سمه ده.
فشار ور باندې نه راولو. الیف جانې ښایي تر اوسه د یوه خبره هم نه ده کړې. د صحرا په اړه فکر کوم. ټولو په هغې تور ولګوه چې دروغ وایي، خو هغې چې هر څه کړي د خپل زوی لپاره یې کړي. په لامل یې نه پوهېږم، خو خپل ځان صحرا ته ډېر نږدې احساسوم. مور نه یم، خو که ما هم کوم اولاد درلودلی بیا مې د هغې په شان کار کوه. رښتیا وایې، هیڅ یوه مور نه غواړي چې له خپل اولاد نه لرې شي، خو سهره په خپل کور کې یو قاتل وساته او ټولو ته دروغ وویل. دا د بښنې وړ نه ده. آخر ستا د خوښې کار وشو. تا نه غوښتل چې یو ځای ژوند وکړو او پلار مې هم د دې لپاره چې خپله بېګناهي ثابته کړي ځان یې تسلیم که. زویا داسې مه کوه، هیله کوم. صحرا مېرمنې، وکیل مو تاسو ته په تمه دی. زه هم ځم. یوازې مېرمن صحرا غوښتې. که داسې یو کار وکړې چې پلار ته مې زیان ورسېږي بیا هېڅکله هم تا نه بښم. اندېښنه مه کوه، زه دلته یم. له علي سره یو ځای درته په تمه کېږو. سمه ده، خو دلته لیکل شوي چې جابر په زوره کور ته راغلی او ما ته یې ګواښ کړی چې چاته څه ونه وایم. باید همداسې ولیکم صحرا مېرمنې. اندېښنه مه کوه، جابر هم له دې خبرې نه خبر دی. خو زه دا نشم لاسلیک کولی، دروغ نشم ویلی. سمه ده، ما نه غوښتل چې جابر زموږ کور کې واوسي، خو موږ ته یې هېڅکله هم ګواښ نه دی کړی. خو که ستاسې په خوښه دا کیسه ولیکم صحرا مېرمنې، بیا جابر سره د مرستې په تور تاسې هم بندي کوي. که داسې یو کار وکړې چې پلار ته مې زیان ورسېږي بیا هېڅکله هم تا نه بښم. باید دا پاڼه لاسلیک بله چاره نه لري. د علي په اړه فکر وکړه. که ته زندان ته لاړ شې نو هغه باندې به څوک پام کوي. دلته هیڅ خپلوان هم نه لري. که دا پاڼه لاسلیک نه کړي نو بیا به په خپلو لاسونو علي سوریې ته ولېږي. د یو چا حق خوړل لویه ګناه ده. تاسو له رجایي نه مخ وګرځاوه او بې ځایه مو په هغه تور ولګاوه. دا کار مو هیڅ ښه نه و. خدای خپلو ټولو بندګانو ته د توبې دروازې خلاصې پرېښي. بیا تاسې څنګه داسې یو کار کوئ؟ که خدای د خپل بنده په اړه له تاسې نه پوښتنه وکړي بیا به تاسو هغه ته څه ځواب ورکوئ؟ رښتیا وایي ملا صاحب، موږ هم پښیمانه شوي یو، خو اوس څه نشو کولی. رجایي زموږ منځ ته نه راځي. رښتیا وایي، هغه ته مو غل وویل، په داسې حال کې چې باید هغه سره مو مرسته کړې وای، بې ځایه مو په هغه تور ولګوه. دا خبرې ماته نه، خپله رجایي ته ووایي. ډاډه یم هغه به له تاسې سره پخلا شي. تاسې ټول به وبخي، خپل حق به در وبخي. اندېښنه مه کوئ. رښتیا وایي ملا صاحب، ښه به وي چې د رجایي څنګ ته ورشو او بخښنه ترې وغواړو. ښه نو څه ته په تمه یئ؟ راځئ چې لاړ شو. راځئ. دومره د فکر وړ خبره نه ده. نه پوهېږم ولې نه غواړي دا پاڼه لاسلیک کړي. البته هغه ستا پخوانی خاوند دی. که د هغه لپاره زړه کې کوم احساس ولرې بیا د جابر لپاره زه هیڅ کوم احساس نه لرم. زموږ اړیکه پخوا له منځه تللې، خو هغه څه چې دلته لیکل شوي دا ټول دروغ دي. زه نه غواړم چې جابر په دروغو تورن کم. که جابر بندي کېږي باید د رښتیا په ویلو بندي شي. زه نه غواړم دا لاسلیک کړم. عدالت به د جابر په اړه پرېکړه وکړي، خو ته یو زوی هم لرې چې په اړه یې باید فکر وکړي. او هو دا اسنادونه یوازې د دې لپاره دي چې تا او علي بېګناه ثابت کړي.
له هغه وخته چې راغلی یوه خبره دې هم نه ده کړې. خدای پوهیږي چې هغه جابر نومی کس به څو کاله بندي شي. پولیسو ته ونه ویل زویه؟ زه په دې خبرو نه پوهېږم شکران. د دې ښځې کډه کول یو اړین کار دی. سهرا مو ویل په خپلو اوږو مو سپره کړه، خو هغې ښځه خپل قاتل میړه په خپل کور کې له موږ نه پټ کړ. رښتیا وایي میرال، د سیمې خلک به هم له دې موضوع نه خبر شوي وي. یعنې څه په داسې حالت کې غواړې موږ هم ترې لرې شو؟ پرېږدی د سیمې خلک چې هر څه وایي ودې وایي. ښه نه ده چې صحرا مېرمنه په داسې یو حالت کې وشاړو. میړه په زندان کې دی، ځوانه ښځه ده، لالي سره به چېرته لاړه شي؟ مخکې له چې جابر پټ کې باید فکر یې کړی وای. هېر دې شول. جابر هڅه وکړه چې ما ووژنې. زه فکر نه کوم صحرا به په خپله خوښه جابر کور کې پریښی وي، او هو هر څنګه چې وي موږ باید هغه یوازې پرې نږدو. د دې پر ځای چې د صحرا په اړه فکر وکړې د اصلي سره اوسه. له هغې ورځې ده چې دا ښځه دلته راوسته زموږ ستونزه پیل شوي. ښه نیت هم یو حد لري. اوس نو هغه دلته نشي اوسېدلی. هر څومره زر چې کېږي باید هغه له دې ځایه وشړو. خیره ده میرال مېرمنې، ته څوک له دې ځای شړې؟ او تاسو څنګه دلته راغلي یئ؟ ملا صاحب خیرات دی، دا ځل بیا څه غلا شوي؟ که زه ووایم چې ما غلا نه ده کړې، تاسو بیا هم زما په خبره باور نه کوئ. ښه به وي چې زه اعتراف وکړم. تر اوسه هم د غلا مسلک ته دوام ورکوم. رجای د دې کار لپاره نه دی راغلی. څه چې وایي حق دې دی رجایي. په تا مو تور ولګاوه، خو اوس په خپله تېروتنه پوه شو. موږ وبخه، حق دې را وبخه. بسم الله الرحمن الرحیم. څه مړ شوی خو به نه یم؟ اوه ناژوندی یم، سر مې هم نه دی ژوبل شوی. احمد ملا صاحب ما سم واورېدل؟ هو سم دې واورېدل. اوس ته باید خپل لوی والی ښکاره کړې. حق دې دوی ته بخې. داسې ناڅاپه چې وویل شي بیا انسان هیڅ پرېکړه نشي کولی. هو که یوه سپینه کوتره زما لپاره قرباني کوي، بیا زه خپل حق بخم. سپینه کوتره له کومه کو؟ نه ټوکې مې وکړې، ټوکې. داسې یو ناڅاپه مو دا خبره وکړه، نو بیا ما هم داسې یو څه وویل چې تاسې لږ وخندم او خوشحاله شئ. په هر حال تاسو ته دې حلال وي، د مور شیدو په شان. په هر حال بیا دې هم حلال وي، خو هیله کوم نور تور مه لګوئ. ته هم داسې خبرې مه کوه ښاغلی عثمانه. موږ خو څوک له دې ځایه نه شړو. د خلکو خولې خو موږ نشو بندولی. او هو د صحرا په اړه هم باید فکر وکړو. ځوان زوی لري، کله دې خبرې نه هغه خبر شي. که دومره کلونه مو یو ځای ژوند نه وای کړی، بیا به مې ویلي وو چې تا نه پېژنم. بده ده، ډېره بده ده. صحرا زموږ مېلمنه ده. دا چې دوه بېکارو کسانو ورپسې خبرې وکړې، نو موږ نشو کولی چې د هغې توکې ټول کړو او له کوره یې وشړو. زه پوهېږم دا مشوره تا ته چا درکړې، خو هیڅ ماته مه ګوره ښاغلی عثمانه. زموږ د اولادونو خوښي له صحرا نه مهمه ده. هغه میلمه صحرا چې ته یادوي، هغې موږ ټولو ته دروغ وویل ښاغلی عثمانه. دروغ خو نه وایم. تاسې هیڅ له خدایه نه ډارېږئ؟ انسان پرته له کومې خبرې ولې داسې کوم څه وکړي؟ هرومرو به کوم لامل ولري. لومړی باید په هر څه ځان پوه کړو او بیا یو کار وکړو. پلار مې رښتیا وایي. پرته له دې چې په رښتیا پوه شو، سمه نه ده چې په صحرا تور ولګوو. سمه ده، جابر ښه سړی نه دی، خو هغه د علي پلار دی. سلیمه بې ځایه خپل ځان مه ستړی کوه. صحرا موږ سره امانت ده. تر څو د میړه حالت نه وي معلوم شوی، هغه چېرته نه لیږم. که څوک غواړي کوم څه ووایي، زما مخې ته دې راشي. هغه پاڼه مې لاسلیک کړه، خو وجدان مې ارامه نه دی. سهرا ته د دې کار لپاره مجبوره وې. که هغه دې نه وای لاسلیک کړی، بیا به ته هم بندي شوې وې. که زه هم ستا پر ځای وای،
همدا نن مې د جابر هغه کور ته کډه کوله پراته له هغه نه تا ته کوم بل څوک خیر نشي رسولی که ورباندې غصه هم شي او خفه هم اوسې هغه ستا میړه دی خپل سوی دې واخله او هغه کور ته لاړه شه سلیم او کورنۍ ته یې ځان مه محتاجه وه سمه ده خو هغه کور کې څنګه ژوند وکړو څنګه به جابر باور وکم هرومرو به بیا کوم پلان لري که نه نو هغه په دومره اسانۍ ځان هیڅکله نه تسلیموه مراده وروره پلار مې څنګه دی ښه دی څو شېبې وروسته یې څارنوالۍ ته لیږي مخکې له لیږلو یې لیدلی شئ پلاره زویا اندېښنه مه کوه پلاره زه باور لرم چې ته بې ګناه یې تا به ډېر زر خوشي کړي انشاءالله زویا ما تر اوسه هیچا ته هم دروغ نه دي ویلي وکیله زه په تا ډېر باور لرم له ما سره ډېره مرسته کوې مننه نه کوم تر څو چې زما بې ګناهي ثابتېږي کورنۍ مې تا ته امانت ده اندېښنه مه کوه د خپلې کورنۍ په شان ترې ساتنه کوم اندېښنه مه کوه زه مېرمن سهرا او والي د خپلې کورنۍ په شان ساتم له جابر سره یوه شېبه یوازې غږېدلی شم البته هله راځه علي ته خو ګورې که نه دا ټول خلک هڅه کوي چې له موږ سره مرسته وکړي له لومړۍ ورځې چې دلته راغلي یو له موږ سره مرسته کوي خو زه د هغوی ښېګڼې نشم پر ځای کولی د همدې لپاره زه نه غواړم داسې کار وکړم چې هغوی رانه خفه شي هیله کوم زما او د سلیم ښوونکي د واده په اړه هېڅ چاته هم څه ونه وایي له دې خبرې نه باید څوک خبر نه شي تر اوسه مې په دې اړه چاته څه نه دي ویلي سهرا او وروسته له دې به یې هم نه وایم پوهېږم په ما هېڅ باور نه لرې خو زه داسې هېڅ کار نه کوم چې تا ته کومه ستونزه جوړه کړي او د دې خلکو په وړاندې ته کمه راشي سمه ده سهره زما هم خوښیږي خو د هغې کارونه خو وینئ له هغو نه خو انکار نشو کولی که د هغې پخواني میړه موږ ته زیان رسولی وای که سلیم ته یې څه ویلي وای بیا سمه ده دا ځل به یې وبخو خو څوک پوهیږي چې بیا دا کار نه کوي تر اوسه خو موږ په اصلي خبره نه پوهیږو چې څه شوي نور نه په څه پوه شو ښاغلی عثمانه هرومرو باید په موږ کومه بلا راشي چې بیا ته پوه شې داسې چلند کوي لکه زه چې کومه بده خبره کوم او زه هیڅ نه پوهیږم چې ولې د سهرا پلوي کوي د خپله ښځې خبره نه منې او د خلکو خبره منې مورې پلاره په دې وخت کې یو بل مه خفه کوئ یو ځل د سهرا له اړخه دې موضوع ته وګورئ جابر په کومو شرایطو دلته راغی ولې مجبوره شول چې هغه پټ کړي تر څو چې په دې خبره پوه نه شو
خانه ده چې موږ په چا تور ولګو. زه په دې خبرو نه پوهېږم زویا. په خپلو لاسونو مې خپل کور او کورنۍ ورته نشم غورځولی. اوس خو د حل کومه بله لاره هم نه ده پاتې زویا. د حل یوازینۍ لاره دا ده چې صحرا زر له دې ځایه لاړه شي. صحرا مېرمنې د جابر د تره زوی حسین هر څومره زر چې کېږي هغه باید پیدا کو تر څو چې هغه رانشي او په خپله ګناه اعتراف ونه کړي. موږ جابر نشو ژغورلی. سمه ده ته لږ ارامه اوسه. پلار دې له هغه ځایه ژغورو خو بیا هم ټول باید پوه شو چې موږ په سخت حالت کې یو. د هر څه لپاره تیار اوسئ. ودې لیدل که نه ټوله ستا ګناه ده. پلار به ستا له امله هلته دی. دا هر څه ستا له امله زموږ په سر راغلل. علي صحرا مېرمنې د جابر په اړه باید خبرې وکړو. وګوره صحرا مېرمنې که د جابر په اړه اړین اسنادونه ما ته رانه کړي بیا زه هم نشم کولی له هغه نه دفاع وکړم. او هو د علي په مخ کې باید داسې خبرې ونه کړو. تاسې خو هغه وینئ چې څومره خفه دی. رښتیا وایي ښاغلی مراده باید خبرې وکړو. راځه چې کینو. زه درته په تمه کېږم. نور نو بس دی. مونږ خو کومه ګناه نه ده کړې چې جواب یې ورکړو. صحرا هغه کس ته په خپل کور کې ځای ورکړه چې لږ پاتې وسله ووژني. یو قاتل یې په خپل کور کې پټ کړه. مونږ ټولو ته یې ګواښ مخامخ کړه. بیا یې ټولو ته دروغ هم وویل. خانو نور نه د څه په اړه خبرې کوئ. زه خو هېڅ نه پوهېږم. صحرا د باندې وه. ستاسې ټولې خبرې واورېدلې. اوس خوشحاله شوې میرال مېرمنې؟ ولې دومره شورماشور کوئ؟ غږ مو د کوڅې سر ته رسېدلی. که غواړئ غږ مو صحرا هم واوري که نه بیا ټولو ته د مبارک وي. تاسې بریالي شوئ. لورې ته ولې څه نه وایې؟ صحرا ستا ملګرې نه ده؟ تر نن ورځې پورې تا سره مرسته کړې. ستا لپاره هیڅ ارزښت نه لري؟ هو رښتیا وایې. په داسې حالت کې باید صحرا یوازې پرېنږدو. یعنې که په بده ورځ ورسره ونه اوسو بیا زموږ ملګرتیا له منځه ځي. همداسې نه ده؟ تاسې هم دلته پاتې شئ. اړتیا نشته موږ سره لاړ شئ. زه او عثمان به دا ستونزه حل کړو. صحرا هیله کوم داسې مه کوه. نوره نو مه ژاړه. علي چې تا په دې حالت کې وویني نور هم خفه کېږي. صحرا لورې ته د میرال خبرې هېرې که. له دې ځایه به کډه نه کوې پوهه شوې. موږ ته هېڅ چېرته هم نه لېږو. سمه ده؟ نه کېږي عثمان کاکا. موږ باید زر تر زره له دې ځایه لاړ شو. او نور نه غواړم دلته پاتې شم او تاسې ته جنجال جوړ کړم. هېڅوک هم چېرته نه ځي تر څو چې د محکمې پایله نه وي معلومه شوي. هم دلته به اوسېږي. وروسته له هغه به بیا خبرې وکړو. عثمان کاکا
زمونږ له امله د ټولو خوب حرام شوی او هو خلک هم هیڅ دروغ نه وایي عثمان کاکا ټول رښتیا وایي ځکه چې ما تاسې ټولو ته دروغ وویل تاسې ته مې هم ستونزه جوړه کړه سهرا لوري په هوش راشه حاجرې لوري منډه که زموږ له کوره کولونیا راوړه زر کوه سهرا لوري سمه ده په هوش راشه ارامه اوسه سمه ده مورې هله په هوش راشه سهرا لورې ته لیونی شوی ولې دې وویل چې موږ باید ورسره ووسو مورې ورسره به تللی وي او هغې ته به د ډاډګیري نه ورکړې وه مورې ارامه اوسه څه مې کړي وای عثمان کاکا چې پوښتنه وکړه ما ورته ویلې وه چې صحرا وشړئ دا لومړی ځل و چې هغه له مانه داسې پوښتنه وکړه پام دې نه و ښه نو څه وشول چې پوښتنه یې وکړه موږ خو مجبوره نه یو چې د هغې پلوي وکړو یو ناڅاپه یې پوښتنه وکړه زه هم حیرانه شوم او ومې نه غوښتل چې د عثمان کاکا له سترګو وغورځېږم اوف څه مې کړي وای مورې غواړې سترګو کې یې ځای پیدا کړي توبه خدایه ښه سمه ده اوس ته دا راته ووایې چې موږ د ښځه څنګه له سلیم نه لرې کړو زما په اند ښه به وي چې د ځنګل کوی کور ته کډه وکړي داسې به یوه موده له موږ نه لرې لاړه شي موږ به هم یو نوی پلان ونیسو مخکې له دې چې پولیس پیدا کړي دا سړی باید پیدا کړي باس دی نه غواړم له تا سره خبرې وکم د صحرا او سلیم له نږدېوالي نه نارامه کیږي زه د هغه په اصلي موخه باندې پوهیږم اوس به د جابر له برکته زما سپارښتنه ومني زورجنې دلته وګوره نوي شوي